السلام علیکم دوستانو. شاهد خان په پنجابیانو ښځو څه کارونه کوي؟ که غواړئ چې تاسو هم ترې خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو پښتو فلمونه خو به مو ډیر لیدلی وي، خو له دې به نه یې خبر چې دا فحاشي چا او ولې راوستلې او ولې زموږ ځوان نسل خراب کو. یو پروډکشن، یو نوم، یو سینما چې د دې تر شا ډیر رازونه پراته دي، خو تر اوسه ترې خلک خبر نه دي. دوستانو ډومتوب او فن ډیر فرق لري، خو زموږ پښتانه تر اوسه نه پوهیږي چې ډمانو ته هیڅ کله فنکار نشو ویلی، ځکه چې ډمان د پیسو لپاره هر یو کار کوي، خو فنکار صرف او صرف خلک انټرټین کوي. همداسې یو څو ډمان نن در پیژنم چې په کارونو به حیران پاتې شي. شاهد خان پروډکشن، ارشد خان سینما. شاهد خان خو ټول پیژنئ چې نه شکل د سړیتوب دی او نه هم کارونه د سړیتوب دي، او بل ارشد خان چې د شاهد خان کشر ورور دی. د دوی پلار چې اوس وفات شوی، مونږ به ورته د مغفرت دعا کوو. هغه به د فلمونو سره ډیر شوق او د بدر منیر راتګ نه وروسته خپل زوی شاهد خان چې عمر یې هغه ټیم ډیر زیات کم فلمونو ته راوستو او هلته به پښتو او اردو فلمونو کې کار کوو. وروسته دوی چې کله د فلمونو ګټه ولیدله نو خپله یې سینما خلاصه کړه او فلمونه به یې پروډیوس کول. هغه وخت کې چې اول فلمونه وو نو ډیر معیاري فلمونه به جوړېدل، خو دوی ته څه نه ورتلل او دوی به چې فلمونه جوړول نو د لاهور هغه ډمې به یې راوستلې چې هر ځای کې به چلیدلې او د پښتو فلمونه یې دومره د ګندګۍ نه ډک کړل چې اوس یې پوره پښتانه وشرمول. صوبیا خان، سونولال او یو څو نورې ډمې چې دوی د جسم فروشۍ له مرکز نه راوچتي کړي، خو دوی چې پیسې ګټي دوی د پښتون قوم په بربادۍ باندې څه کوي؟ دوستانو که د دوی په خلاف حکومت ته आवाज اوچت نشي نو د پښتو معاشره به نور هم بدنامه شي. زما د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې باید له حکومت نه وغوښتل شي چې دا وایرس نور زموږ سیمه کې بند کړي. تاسو زما د دې خبرو باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم، د لوی خدای په امان.